د پنجشیر په خینج کې د نښتو دوام کې طالبانو پیشخور بمبار کړی دی. په سلامونو مو هرکلی کوم، زموږ یوټیوب چینل ته پخیر راغلی. که غواړئ په بشپړه توګه معلومات ترلاسه کړئ نو ویډیو راسره تر پایه وګورئ. پنجشیر ولایت کې سیمه ییزې سرچینې وایي چې طالبان د خینج ولسوالۍ په ځینو برخو کې د مقاومت جبهې پټنځایونه بمبار کړي دي. د سرچینو په وینا طالبانو جمعه د چنګاښ پر 24مه 2 بجو شاوخوا د خینج ولسوالۍ پیشخور سیمه بمبار کړې ده. سرچینې زیاتوي چې د دغه بمبار په پایله کې د مقاومت جبهې ځواکونو او ملکیانو ته زیان نه دی رسېدلی. سرچینې جوتوي چې تر بمبار مخکې د مقاومت جبهې غړي له سیمې تللي وو. د سرچینو په وینا د خینج ولسوالۍ په پیشخور سیمه کې د جګړې مدیریت د تور عباس دلاور په مشرۍ د مقاومت جبهې غړي پر غاړه لري. طالبانو او د مقاومت جبهې تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د ویلو ده چې له چهارشنبې شپې راهیسې د پنجشیر په شوتل او خینج ولسوالیو کې نښتې روانې دي. دا وه زموږ نننۍ چمتو شوې ویډیو. تر بیا ښه وخت، ښې چارې.